دوستانو د مولانا خانزیب صاحب یوه مرکه له تاسو سره شریکه کوم. مولانا خانزیب صاحب د تعارف محتاج نه ده، دا د هر کس یې پیژني. د دې یوه خوندوره مرکه یو ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. په یو کانفرانس کې یوه وینا کړې ده چې پر قبایلي علاقو باندې غږېدلی، خصوصا په ډریورنګ کرښه باندې غږېدلی او د خوشحال خان خټک یې د علامه اقبال، تاسو پیژنئ اقبال چې د پاکستان قومي شاعر دی ورته وایي، د هغه په هکله باندې خبرې کړې دي او پاکستان کې پښتنو ته کم حقوق ورکول کیږي او کم حقوق د پښتنو تر پښو لاندې کړل سوي دي، و هغه ټولو ته مولانا خانزیب صاحب اشاره کړې ده او هغه ټول یې بیان کړي دي. نن زه له تاسو سره شریک کوم، پر دا سکرین باندې تاسو یې وګورئ. اقبال د یادی په ورځ یک د ملکی سطح باندې ورځ منزله و صرف داغه جنگی ترانه مونږ ته وایي غازی یتیری پر اسرار باندې. اقبال خدا ویلی دي آسیا یک پیکر آب و گلس، ملت افغان درا پیکر دلس، از کشادی و کشادی آسیا در فسادی و فسادی آسیا. دلته اقبال ولی نه منل کیږي، دلته اقبال ولی د قام نه پټ کړی شوی دی. په 1930 اقبال نادر شاه ته وایي چې نن سبا په نړۍ کې د بحري لارو اهمیت دی، خو یو ورځ به راځي چې دا د افغانستان د لارې روټ د ټول اسلامي نړۍ دپاره د افغانستان او سنټرل ایشیا او د جنوبي ایشیا دپاره یو لوی تجارتي هب به ګرځي. بالکل حقیقت انشاءالله دا به خدای راولي. یو 80,000 کورنۍ د پښتنو د باجوړ د نواپاس نه د چمن پورې په دې 14 لارو په روزګار وه. یو 80,000 کورنۍ، یو 80,000 چې کوم دی نوکرۍ په دې ټوله پښتونخوا کې موږ له ریاست نه دي راکړي. موږ دا غوښتنه کوو چې موږ ژوند ته پرېږده، ژوند ته په دې خپله خاوره کې زور هم شته دی. وګورئ دا خبرې عزیزانو په تاسو ویناګانو نه کېږي، د بل له محتاجۍ هم خلاصوي. بالکل سیاسي بیداري به غواړي، قام کېدل به غواړي، د وطن د مسلو دپاره به پاڅېدل غواړي. د اسلام په نظر کې د خپل قام د وطن خبره دا د ټولو نه غوره جهاد دی. موږ ته قرآن په دې کې دا اشاره کوي چې بېواکه قامونه د خپل معدنیات نه راسپړي، محکوم قامونه د خپل معدنیات نه راسپړي. که نه وه دقه حل به مې چې پر یادونه به کوو هغه حقمل وایي لاړې وبلاړې د پنجاب دستې سمسورې شوې او موږ د پښتونخوا سپېره ډاګونه سره وویشل. یا دیدار وزیر صاحب وایي ستا په جنګي اسونو دوی زموږ مالونه لوټ کړه، ستا په جنګي اسونو دوی زموږ مالونه لوټ کړه او مغول قابض دی په تیرا وزیرستان ملنګا. عزیزانو د دې خبرو دپاره بیدارۍ پکار دی. وسایل زموږ په کوچني شعر کې ډېر حکمت پروت دی، ډېر خبرې پکې دا پښتانه وګړي هنرمند کول غواړي، تعلیم یافته کول غواړي، باشعوره کول غواړي. د یهودو په اړه باندې پروفیسر صاحب خبره وکړله 80 لکه یهود دي په دې وخت کې په ټول یروشلم په سټیټ کې. 80 لکه ماشومان د پښتنو د پښتونخوا په خاوره صرف پرایمري سکول له نه ځي په 4 کروړ آبادۍ کې. 80 لکه ماشومان دا سکول له پرایمري له زمونږ نه ځي. یعنې دغه بدحالي ده د دې قام. دا وګړي تعلیم یافته کول غواړي، هنرمند کول غواړي. کومه ټولنه کې چې وګړی هنرمند نه دی نو تاسو دا واورئ دا په خپل وطن باندې بوج دی، دا په خپل قام باندې بوج دی. او د دې سره مهمه د جغرافیه اړخ مقامیت په اړه باندې زمونږ چې کوم دی د سنټرل ایشیا په لور تجارتي لارې دي. د سن سره یو د کراچۍ ساحل دی، د پاکستان لویه برخه د ګټې وټې د ټکس په شکل ورکول کوي. زمونږ سناواپاس په باجوړ کې، په چترال ارندو کې چې کوم دی سلیم شاه، په دیر کې بنشۍ، په مومندو کې ګوسړۍ، لیټۍ کنډو، د رندګاهي کنډو، تری منګل، خرلاچي، انګور اډه، د وزیرستان نواله د جنوبي پښتونخوا پورې قمردین، بادینې، چمن 14 زموږ تجارتي روټونه دي. و دا ټول څه دي؟ بندیزونه، سختۍ. په چمن کې ولسونه چغې وایي چې انګریز هم زه په دې خپله لاره نیمه بند کړی، د ورځې 40-50 زره راوړم، پاکستان یو دکان په چمن کې نه دی جوړ کړی، خو هغه خپله نوړۍ دغه پښتنو نه اخیستل غواړي. دا تجارتي لارې چې کولاوي نو تاسو باور وکئ د پښتونخوا مقامي جغرافیه دومره مهمه ده چې دا د جنوبي او سنټرل ایشیا چوک دی. چوک دا د پېښور ښار چې نن پکې بېروزګاري ده. 3.5 کارخانې او صنعتونه لوی زموږ په دې پښتونخوا او پېښور کې بند شو په تېر 10 کاله کې. دا ولې؟ پېښور ښار که دا لارې کولاو شي نو دا چې کوم دی د شنګای او د لاس ویګاس د ښارونو مقابله به په اقتصاد کې موږ له به د قبایلیت نه د قامیت په لور باندې راوتلي. بیخي قبیله زموږ، تبر زموږ، خیل زموږ او دا هر څه چې کوم دي دا په وطن دوستانو د مولانا خانزیب صاحب خبرې تاسو واورئ، د یقیني ډېرې خوندورې خبرې وکړې او دغه رنګه حالت
کراسو د افغانستان و خبرې ته چې د اشیا زړه به جوړېږي دې کې شک نشته. افغانستان به که چیرې د جنګونه نه و، افغانستان به په هغه وخت کې هم د اشیا زړه جوړ شوی وی او اشیا ملکونه به ټول محتاج و افغانستان ته. اوس د افغانستان مرضي افغانستان به تجارت سره کوي، چې د افغانستان نه مرضي افغانستان به تجارت نه ورسره کوي، یعنی هر کار به د په خپله خوا کوو. اوس که افغانستان ته وګورو، افغانستان فلحال اقتصاد کمزوری ده. افغانستان و ملکونو ته اوس وخت کې موجوده وخت کې زاری کوي د کاروبار یا تجارت لپاره، خو هغه ملکونه ډیر پر مخ باندې دي، هغه ترقی کوي، خو هغه هر ملک چې له افغانستان سره څه لارې جوړوي یا د افغانستان څه شان مثلا چې هغه که تجارت که هر څه یا عوامي لارو ته پراخوي او یا ویزې یا پاسپورټونه ورکوي، هغه خپل ګټې کې ویني بغیر له خپلو ګټو یې نه ورکوي. خو که افغانستان کې دا رقم مثلا دا 40 کلنه جګړه نه وای، افغانستان به ډېره ترقي کړې وه. خو اوس هم الحمدلله، بیا هم الحمدلله افغانستان خپلواک ده، افغانستان غلام نه ده، افغانستان د چا قرضدار نه ده، افغانستان باندې د چا هیوه روپۍ هم نه ده باندې. داسې یو وخت به راځي، موږ یا مړو یا ژوندي، داسې یو وخت به راځي چې افغانستان به د ټولو اشیا ملکونو زړه وي. زړه به داسې وي په تجارت کې، په کاروبار کې، په اقتصاد کې، د هر ملک د هر هیواد په نقشه کې که تاسو وګورئ، افغانستان عالمي منډۍ ده. افغانستان د عالمي منډۍ یو لار ده، یو روډ ده. پر دغه لار باندې دا ملکونه ځي، خپل تجارت خپل کاروبار یو له بل هیواد سره کوي. خو بدبختانه له دغه جګړو او دغه 40 کلن انقلابو څخه افغانستان و دې حالت ته رسېدلی چې افغانستان فلحال ډیر په کمزوري او داسې که ورته ګورې افغانستان اقتصاد کمزوری. خو بیا هم تر هغه هیوادونو همسایه هیوادونو په خصوصا پاکستان چې مثلا تر د مخکې آزاد شوی، که افغانستان ته وګورئ د 3 کلن ازادي، افغانستان اوس هم بیا ډیر پر مخ د ډیره ترقي او اقتصاد یې برابر رفوی بیا هم تر دې ډیره لوړه ده چې له ډیرو تر ایران یې رفوی بیخي یو مخ لوړه ده، تر پاکستان یې لوړه ده، دغه رنګه له هند له رفوی سره په مقابله کې ځان برابروي. او دوهم بل طرف ته کراسو تاسو ګوري د افغانستان له طرفه له پاکستان سره ډېرې د تجارت لارې خلاص شوي، ډېرې کاروبار لارې خلاص شوي. هر کس پر دې لاره باندې کاروبار کوي، هر کس پر دې لاره تجارت کوي، هر کس پر دې لاره باندې خپلو بچو ته رزق او نفقه ګټله. خو کال 2 کاله مخکې پاکستان حکومت یو داسې اعلان کړی چې دا لارې ټولې د پاسپورټ په شکل کې، د پاسپورټ په شکل کې ټولې د پښتنو افغانانو پر مخ باندې بندې کړلې او ویې تړلې، په دې خاطر باندې چې تاسو پاسپورټ جوړ کړئ. او د دې حاصل مقصد یادا و چې پښتانه د اقتصاد له لارې کمزوري کول، پښتانه غریبان کول، پښتانه مسکینان کول، پښتانه د ځان غلامان جوړول، یا په دې خاطر باندې یا د خپل ملک پر اصولو باندې د اصولو په خاطر باندې پاسپورټ اعلان کړی چې د افغانستان او د پاکستان چې کومې پولې سره پرتې وي، پر اکثره ځایو باندې تجارت بند، پر اکثره ځایو باندې کاروبار بند، پر اکثره ځایو باندې هغه خلک چې پر دغه لار به کاروبار او تجارت کوي، هغه څوک پنجاب ته مجبور سولو، څوک ایران ته مجبور سو، څوک لاړو نورو هیوادونو ته مجبور سو، ولې ځکه چې پر دغه ځای باندې پر دوی باندې د کاروبار لارې وتړلې. لکه مولانا خانزیب صاحب چې وویلې، دا په چغو، دا په نارو باندې، دا په جلسو باندې یقیني نه راځي. د دې لپاره عملی کار پکار ده، د دې لپاره اولین تعلیم ډیر ضروری ده، د دې لپاره داسې حقیقي आवाज اوچت کول. یو خو داسې په جلسو کې بس نارې وهل ننداوه کسارې شي نسته، نه، حقیقي لاس رانغښتل په حقیقي معنا باندې په حقیقت سره د دې لپاره مهنت پکار ده، د دې لپاره تکلیف پکار ده. او د دښمن له سب څخه را جدا کېدل، د هغه چا په سب کې درېدل تر ټولو مهمه خبره ده. د دښمن له سب څخه را جلا کېدل، د هغه چا په سب کې درېدل چې هغه تا ته په حقیقت سره خپل حقوق راوړي، چې هغه تا ته په صحیح معنا سره خپل حق له دښمن څخه راوړي. باید د هغه تر شا ودرېږئ، د هغه حوصله نوره زیاته سي، نو به تاسو ته هغه مشر سي په حقیقي معنا سره، په حقیقت سره ستاسو غمخوار او تاسو ته خپل حقوق راوړي، چې د هغه تر شا ودرېږي، د هغه به نوره حوصله زیاته سي. چې کله مشر تر شا چې هر کس وي چې څوک د پښتنو مشر وي یا په هر څه نامه باندې، خو چې دا معلومه کړل چې یاره دا په حقیقت باندې ولاړه، په دې کې څه مثلا خودغرضي نشته، دا د ځان د ګټو لپاره نه ده، د شخصي ګټو لپاره، دا د منصب لپاره نه ده، دا د رتبې د حکمرانۍ لپاره هیڅ نه ده، بلکې د موږ د حقوقو لپاره ده. نو په هغه کس چې څوک په حقیقت سره ودرېږي، په اخلاص سره، په صحیح معنا سره، بیا بالکل له دښمن څخه خپل حق په ډېره اسانه باندې اخیستل کېدلی شي.